بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دلته تبوک کې هغه ځای کې ولاړ یو نن چې کوم ځای کې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ښکاره شوې وه، که زمونږ ورور تاسو ته دا ځای ښودلی شي. هغه ځای کې چینه وه او ډېرې کمې اوبه وې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رسېدو نه مخکې دوه صحابه مخکې ورسېدل، هغوی زر کوز شو چې اوبه ځان ته هغه کې نبي علیه السلام ورته چې مه کوه، صبر وکړئ، تاسو که لاس ولګوو نو دا به همیشه همداسې څاڅکي لږ لږ اوبه به غورځېږي، تاسو ما ته پرېږدئ. نبي علیه السلام په خپله کوز شو او لاس وینځه، خوله مبارک کې اوبه واچولې، کنګال کړې، مخ وینځلو، واپس یې چینه کې څنګه واچولو نو معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره شوه. اوبه تیزې شوې، ډېرې شوې، ان تر دې چې په 10,000 نه زیات صحابه وو، هغوی ټولو اوبه وڅښلې، لوښي ډک کړه او تمام ضرورتونه پوره کړه. او دا اوبه ډېرېدو سره بیا کنټرول نه کېده، نو دې خواته یې حوض او تالابونه د عامو خلکو وروستو بیا جوړ کړه. نبي علیه السلام دلته څه وخت قیام کړی، تجارت یې کړی دی. او زمونږ خالد صاحب ورور بیا تاسو ته دې خواته نبي علیه السلام خیمه وه، مسجد رسول صلی الله علیه وسلم جوړ دی هلته. او دا بیا د حاجیانو لپاره اول عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دا قلعه جوړه کړې وه. بیا د هغې نه پس